د ګلبدین حکمتیار زوی ځان او پلار وشرماوه. دا چې څنګه اوسې کړي مطلب تر پایه را سره وګورئ. ګران لیدونکو السلام علیکم. په ټولنیزو رسنیو کې د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار انځورونه خپاره شوي چې نوموړی په نیکر او شرط کې کوم خارجي هیواد کې لیدل کیږي چې دا موضوع اوس د ټولنیزو رسنیو سرلیک ګرځېدلې او بېلابېل بحثونه پرې کیږي. په هر حال مشکل دا نه ده چې ولې د ګلبدین زوی پرتوګ باسلی، کیدای شي د ده غوندې ډېری افغانان په دې رقم ګرځي. مشکل دا ده چې هم دوی مطلب د همدې مبارک پلار او د دوی ډلې حتی هغه کسانو ته سزا ورکړه چې خولۍ په سر نه وي او یا به یې ږیره خریلې وه، حتی چې چا به پتلون اغوستی و او یا به کابل ته لاړل د کوپر پیتوا به پرې ورکړل شوه. شهرت ننګیال په خپل 12 ګرامه مغزه کتاب کې د حکمتیار په اړه لیکي چې ډاکټر نجیب ورته لیک لیږي چې راځه راشه کابل ته، وطن مه ورانوه، انسانان مه وژنه، د خلکو ارمانونه مه تروړه. خو حکمتیار بیرته د لیک په شا ورته لیکلي وو چې زه به کابل ته درننوځم، خو فاتحانه کابل ملحد دی، خلک اوښتي دي له لباس واخله تر کاپیې او برخورده پورې. پورته څه مې چې ذکر کړل هغه خلک شاهد دي چې په شمشتو یا حکمتیار سره یې وخت تېر کړی وي. دوی دې موږ ته شا او خدای ته دې مخ کړي او حقیقت دې ووایي چې دا ډول و او که نه. اوس که څوک ووایي چې حکمتیار خو پرتوګ نه دی باسلی، زوی باسلی او د هر چا شخصي ژوند ده او چې سره کمې کوي خوښه یې او نازولی حبیب رحمان خو د پلار د کړنو مسؤل نه دی او پخوا ډېر غټ عالمان او حتی پیغمبرانو اولادونه نافرمانه تېر شوي. خو دلته کیسه بدله ده. همدا حبیب رحمان د حکمتیار نازدانه زوی او تقریبا خپل ځای ناستی ټاکلی په هره غونډه کې ورسره وي او خپله وایي چې په ژوند کې مې یوه څپېړه هم نه دی وهلی او راباندې ګران دی. چڼې د هم د لپاره وهي او امتیازات د هم د لپاره غواړي. هغه څه ښه وایي ما ته د جنت کیسې، ځان ته د دنیا حساب، دا د عجیبه انصاف، دا د عجیبه کتاب. یو نیم جاهل او کورمغزه بیا درته ولیکي چې د اشرف غني اولادونه څه کوي. هغوی چې هر څه کوي کوي به یې، نه یې پلار دلته خلک وژلي او نه د چا شخصي ژوند کې مداخله ورکړې، نه د خپل اولادونو لپاره پلار منصبونه غوښتي او نه ورته غصب کړی، نه زامنو پلار دلته بیت المال چور کړی او نه هم پردوی هیوادونو ته جاسوسي کړې او نه هم د اشرف غني اولادونو دلته امتیاز غوښتی. د اشرف غني د اولادونو او دلته د جهادي قومندانو د اولادونو ترمنځ ډېر فرق دی. په هر حال افسوس د زموږ په هغو خلکو وي چې لا هم د داسې خلکو د ګټو لپاره ځانونه قربانوي. لومړی د هغوی د پلرونو لپاره او اوس به د دوی د اولادونو لپاره قرباني کیږي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لایو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.